لیدونکو زموږ خپرونه لا هم دوام لري. سیمې یو بل تن اوسیدونکی راسره شته. تاسو ته ورور خپرونه کې هرکلی وایو. څه نومېږئ؟ خیر حسینوی معصوم سیال دی لیمړی کلي اوسیدونکی. معصوم سیال ورور، تاسو هم دلته راته وغږېږئ. د زراعت په برخه کې اوس خو دلته اکثریت چې موږ ګورو غنم کرل شوي دي. ښه دا فصل څنګه دی؟ غنمو کرکیله مو څنګه ده؟ والا سخت کل غنم باد نه دي په نسبت نورو کلو پرتله غنم ښه دي. تخمن خپل بهترین تخمن ده. خو یو ستونزه چې ډېر جدي ده ډېر مهمه ده هلته مال منډی کې کوشته. وړاندې خو موږ چې خبرې وکولې ځینو بزګرانو سره وې چې یو طبیعي افت ګلۍ له امله یو څه غنم زیانمن شوي دي. ګلۍ وشوه خو ډېره زیات نه وه. د خدای شکر و په زیات اندازه ونه شوه، کمه وه، خو نسبت غنم دومره خراب کړي نه دي. نوره کومې داسې ستونزې چې تاسو یادول غواړئ چې تاسو غنم پسونه ورنه متضرر کېږي، زیان ورته اوړي، څه دی ویل؟ دغه ځای کې مال منډۍ موقعیت لري. دی په یو برخه کې کوشترګاه ده چې غوای پکې حلالېږي. زیات زیان موږ ته اړولی دی. بیخي دلته سپي دومره زیات دي چې لیوني سپي هم پکې موجود دي. تېر څو ورځې کې موږ کلي کې 2 کوچني ماشومان ودرړل، نو زیاته ستونزه را ایجاد کړې ده. موږ له شرولۍ نه غوښتنه ده چې په جدي ډول د مخنیوي وکړي، ځکه زیات ستونزې ایجادولی شي په راتلونکي کې. غنم خو ته خپله ولیدل، بله غنم هم چې ځای لاندې کړي دي او سره مات کړي دي، ټول د کار ایستلي دي. او علاوه پر دې دلته دا سیمه کې بې خونده او ډېر بدبوی هم شتون لري. دوی ته په کار ده چې په کوم ډول وداني جوړ ده، په هغه ډول خدمات نه دي. دلته وداني دومره مهمه نه وه لکه د نظافت. په اسلام کې یو حدیث دی الطهور شطر الایمان. که چېرته دی صفایي ته متوجه شي، نه به د خلک مرضی کېږي، نه به د خلکو د ستونزې ایجادېږي. موږ څو ځله شرولۍ ته ورغلي یو، صرف یو ځل ټیم راسره ولېږلو په روژه کې. یو څو سپي یې له منځه یوړل، له هغې وروسته دا حال دی د غنمو. لوګره زړه نه ورته ښه کې چې ویرې بیو، ځکه یو طرفه بوی دی، بل طرف ډېر سخت چت یو. اس طریقه د بل نه کېږي. هیله امید ده چې دې برخې ته پاملرنه وشي. اړونده ادارې مسؤلین په دې برخه کې اقدامات ترسره کړي، ولې چې زیان اوښتل خو چې په هر ډول وي د هر له نګاه نه وي په کار د مخنیوي وشي. اکثریت موږ تاسو سیمې خلک چې دي په کارونه مالدارۍ دي، دوی ژوند تر ډېره بریده ولاړ دی. چې همدغه چاره یې هم زیانمنه شي نو حتما اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان کېږي. بلې همدا خبره ده، ځکه مو خپله ځمکه یو شخص ته په نیمایي ورکړې ده. هغه شخص ډېر ورسره په تنګ دی. همیشه یې موږ نه غوښتنه کوي چې ځمکه خو ته زموږ غږ د شرولۍ کارمندانو ته ورسوه. خصوصو ځله مې هڅه هم کړې ده، 2000 ورغلی هم یم، یو ځل ټیم راسره ولېږلو، خو په انې بسنه ونه شوه ځکه دلته بیخي زیات شمېر باندې سپي تقریبا 80 او یا 50 پورې شته وو. ځکه دغه هم کشتار کې خوراک وکړي، دلته یو دیوال دی دا ډېر ټوټ دی، په دغه غارو باندې راوړي یو. نور موږ همدغه غوښتنه ده چې زموږ ستونزه دی ورته پاملرنه وکړي، هواری کړي. په همدې هیله موږ هم یاستو. هر څوک چې خپل کار کوي دا یو مصروفیت دی، سالم مصروفیت، ښه خبره ده، هیڅوک هم مخالف نه دي. ولې خو نورو خلکو ته بیا زیان اوړېدل چې ته خپله پیسې ګټې، خپل کار روزګار د مخ په وړاندې بوځې، بیا د نورو خلکو د اړتیا او د نورو خلکو ژوند ته پام پکې نه کېږي، نو دا بیا مناسبه نه ده. بهترینه خبره ده انشاءالله. په همدې هیله موږ اورېدونکي لیدونکي اړونده مسؤلین تاسو خبرې غږ به اوري. هیله امید ده چې دې ستونزې ته رسیدګي وشي او د حل لارې چارې ولټول شي. بس له دوی له تاسو ادرس نه په دې باندې غږ ده چې په کم وخت کې دې ستونزې ته د حل لاره غوره کړي. په همدې هیله موږ هم یاستو. مننه کوو. ژوندی اوسئ.